ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د دین په نښو کې یو لویه نښه جومات دی. زمونږ د ایمان او اسلام او د بعضې اهمو عبادتونو تعلق دا د جوماتونو سره دی. جومات دا زمونږ د دین نښه ده او زمونږ د نیکو عملونو د ادا کولو بهترین ځایونه دي. نو نن د جوماتونو متعلق څه مختصر تاریخ او د جوماتونو متعلق د جوړولو چې څوک یې جوړوي د هغې څه فضیلت او ثواب دی او جومات متعلق چې کوم آداب دي د هغې بیان درته کوم. قرآن شریف کې رب العالمین په دې آیت کې دا گوی ورکوي الله چې جومات څوک هم جوړوي او په ښه نیت یې جوړوي د عبادت او د سجدې دپاره یې جوړوي دا هغه انسان دی چې دی به مسلمانی کافر جومات نه جوړوي. انما یعمر مساجد الله دا الله عبادت خانه څوک جوړوي. انما دا طالبان پی پیگی دا د حصر او د تخصیص لفظ دی. بیشک په تحقیق سره الله وی دا خبره کوم چې دا الله عبادت خانه او الله ته د سجدې کولو زینا هغه څوک جوړي چې دا هغه په الله ایمانی. من آمن بالله والیوم الاخر او د آخرت ورځ مني. چې الله یې نه منه نو جومات سره جوړي. جومات دی له جوړی چې دی کې الله ته مخ شي او الله راضي شي او د الله عبادت وشي. نو دا باغه څوک کوي چې الله مني، الله سره مینه، د الله د عبادت شوق او آخرت مني. ولې؟ ځکه چې جومات چا جوړ کاغله به الله اجر په آخرت کې ورکوي. نو دی آخرت مني که آخرت نه منو نو بیا جومات سره جوړی د ثواب تمه د جنت په شکل کې دا خو په آخرت کې ملاویږي. من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاة وآتى الزکات او دا به هغه سړی وي چې دی د الله بدني او مالی دواړه عبادت کوي. ولم یخش الا الله او ما سوا د الله نه په زړه کې د بل چا یره نه د الله نه یریږي. فعسى اولئک ان یکونوا مهتدین. الله وی دته به د جنت لاره زه ورسیده کوم. د اقوام متحده څه زمانه مخکې یو سروې کړې وه د ټولې دنیا د عبادت خانو. نو هغې کې لیکلي دي چې په مخ د ځمکه ټول عبادت خانې که د مسلمان دی او که د کافر دی دا 1,15,000,000 دي. هغې دا اندازه لګولې وه. په دې 1,15,000,000 کې عبادت خانو کې 50 لاکه دا د عیسایانو عبادت خانې دي. ګرجې چې ورته وایي 50 لاک. امریکا کې، برطانیه کې، فرانس کې
او په نورو ملکونو کې 50 لاکه او 18 لاکه د هندوانو مندرونه دي. د هندوانو مندرونه پخوا زمونږ په دې وطن کې مو چې هندوان دلته اوسېدل، نو 18 لاکه د هندوانو مندرونه دي او 15 لاکه د دې باقي مذهب والو عبادت خانې دي، لکه مجوسیان شو، فارسیان شو، یهودیان شو، دا ټول چې را یو ځای کې نو 15 لاکه ته جوړېږي او 1 کروڑ او 2 لکه د مسلمانانو جماعتونه یې ښولي. دا څومره لوی د خدای فضل. د عیسایانو ګرجې 50 لکه، د هندوانو مندرونه 18 لکه او دا باقي ټول چې یو ځای کې 15 لکه شو او صرف د مسلمانانو جماعتونه دا 1 کروڑ او 2 لکه. نو شکر دې زمونږ عبادت خانه، زمونږ جماعتونه دا د ټول انسانیت، د ټول انسانانو د عبادت خانونه الحمدلله زیات دي. خدا دوی چې کم شمیر کړی دی نو دا خو دوی خاریه بشمیرلی، لاهور به کتلی، پنډه به کتلی، پیښور به کتلی، یا په نورو ملکونو کې به خاریه او غټ کلی کتلی. دا زمونږ په دې وطن په دې میرو خو هغوی نه دي ګرځېدلی. په میرو کې د هرو 4 او 5 کورونو سره خوا کې جومات جوړ دی، په دې شولګرو کې او په دې غزګي سرکی کې او دارنګې ګردونوا علاقو شی وغیره. تاسو هغوی دې نه څه خبر دي، هغوی غټ غټ کلي او خاریې کتلی دي. که دا زمونږ د علاقو دا میرې او شولګرې او دا واړه جوماتونه چې چا 10 کور او 20 کور او 15 کور ځان له جوړ کړی دی، که دا ورسره شمېرې د کروڑونو نه هم تعداد زیات دی. دا د خدای فضل دی. نو زمونږ عبادت خانې د ټولو د عبادت خانو نه زیاتې دي نمبر 1. دویمه څه ده؟ زمونږ عبادت خانې په عبادت آبادې دي په مسلمانانو او د هغې عبادت خانې داسې نه دي. هغې کې اکثر چې ودونه وي نو هلک او جینۍ عبادت خانې ته راشي نو هغه خپل تهوار منو کړي، نو واده په موقع راځي، یا چې مړی وشي نو جنازه راوړي، او یا چې چېرته بل داسې د خوشحالۍ خبرې یا د هغې هغه کرسمس او دغه ورځې د اخترونو نو په دغه ورځو کې خپل عبادت خانې ته راځي. او یې عیسایان د اتوار په ورځ راځي خپل عبادت خانې ته. او د خدای فضل دی زمونږ 15 وخته جمعات د مسلمانانو په عبادت باندې لبریز او ډک دی. او یوازې 15 وخته نه، بیا د جمعې مانځله د لرې برې نه خلک راځي او د اختر منځونو ته ګوره څونه خلک راځي. او په رمضان کې تراوو کې ټوله شپه جومات آبادي او اعتکافونه پکې کېږي، د خدای پاک فضل دی. او سار چې منځ وشي تلاوت پکې کېږي، مازدیګر چې منځ وشي تلاوت پکې کېږي، قرآن شریف پکې ښودل کېږي او زده کېږي. دا قسم عبادتونه په نورو عبادت خانو کې نشته ما سوا د مسلمانانو د عبادت خانې. هغې کې ښځه راشي، زه یو ځل د عیسایانو یو ګرجې ته لاړم، ما وی ودرېږه چې د دوی د عبادت خانه وګورم چې دې کې دننه څه دي. زه خو یې نه پېژندم، بیا تعارف مې ورسره وکړ نو قدر یې راله وکړ. وی ته څنګه راغلی؟ مې ستاسو د عبادت ګورم. تاسو څنګه عبادت کوئ؟ نو یو ښځه راله او داسې ډایس لګېدلی و، دا په ولاړه چې سړی تقریر کوي د لرګي هغه شی پروت دی. یو ښځه راله، هم دې چوړیانو کې څوک ښځه وه او هغې سره انجیل شریف و، هغې کوله وکړه او هغې څه 2-4 ټکي وي او هغه خلکو په تندي او په سرونو لاسونه کېښودل، ښکته پورته شو او خاموش و، بلکل چپ ولاړو. دغه عبادت او قصه خلاصه شو. مې ستاسو عبادت؟ وی دقه زمونږ عبادت دی، دا چې تاسو ولیدل د عبادت دی. مې انجیل شریف تاسو نه لولی؟ وی نه، بس دا زمونږ دا مشره چې ودې ولوسته که نه 2-4 ټکي ولوستل، نور ته ورته غوږ کېښود. ما وی الحمدلله زمونږ مقدس کتاب قرآن شریف دا هر انسان لولي مستقل، دا نه چې ګنې امام به لولي او نور به ورته غوږ ږدي. څومره انسانان چې دي ټولې لولي، ښځې لولي، ماشومان یې لولي. ستاسو انجیل چاته یاد شته؟ وی نه، زمونږ د انجیل حافظ نشته. مې د الله فضل دی زمونږ د قرآن شریف دونه حافظان دي چې څوک یې شمېرلی هم نشي. او خلک لګیا دی د قرآن شریف علم زده کوي. 8 کاله او 10 کاله طالبان په جماعتونو کې پراته دي
او دغه رنګې په مدرسو کې پراته دي او هغه علمونه زده کوي د کومو تعلق چې د قرآن شریف سره دی. دا د خدای پاک ډېر لوی فضل او ډېر کرم دی. ټولو وایي الحمدلله. نو زمونږ جوماتونه په دین آباد دي، په عبادت آباد دي، په مسلمانانو ډک دي او نور عبادت خانې داسې نه دي. هغې کې به یو منجور ناست دی یا یو کس به ناست دی او جرنده به او چې کله د چا واده ښادي یا داسې تهوار اختر راشي هغې له به کولو شي او بیا به بند شي. په مخ د ځمکه ړومبي جومات دا د بیت الله جومات دی، کعبه مبارک دا ړومبي جومات. قرآن شریف پې ګواه دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین. الله وی په مخ د ځمکه ړومبی کور دا بیت الله جوړ شوی. دا ټوله علاقه دا ارسو بو ځمکه پکې نه وه. دا مکې ته مکه ولې وی؟ مکم ورته وی بکم ورته وی. په عربی کې مکه نوم ته وی د انسان د نوم. دا د مکې معنا ده د بکې او نوم د انسان میانز دی میانز. د دې نوم نه ته کچواله تر د نوکه پورې. نو د دې نوم نه د نوکه پورې چې انسان څومره دی نو دومره د نامه نه تر سره پورې هم دی. دا نوم بالکل د انسان میانز دی میانز. دقه رنګې دا مکه مکرمه دا د دې ټولې ځمکې تقریبا میانز دی، د دې دنیا میانز تقریبا. او الله پاک چې کله ځمکه آبادوله نو په دې اوبو د پاسه یو زګ راوسته. نو هغه زګ چې کوم ځای موجود شو هغه د مکې ځمکه ده. نو غیر چاپیره دا زګ ورو خورېده، دا ځمکه خورېدله. نو دی نوم دی نوم دی میانز دی میانز د ټول د دنیا. نن دنیا ټوله د اوبو نه ډکه ده. تقریبا یو کم 30% اوچه ده او 1% د اوبه دي. اوبه ته چې ګرځې دا دریاب باندې دا جهاز چې کله ځي او ته ګورې نو ټولې اوبه دي په دریاب د پاسه روانې. یا دا بحري کشتی چې په دریاب کې روانې او دا ځي ما تپوس کړی چې کومو خلکو په بحري دریابونو کې سفر کړی دی وی چته نور به وي دریاب نه راخیږي او په دریاب کې به پریوځي او تریخ دریاب دی تریخ. اس قسمه خوږوالی پکې نشته. دومره تریخ دریاب دی چې نه په هغې فصل کېږي. که د هغې نه دی وله وویسته فصل ته نو فصل بدله سوځئ. ټوله مالګه مالګه ده، فصل پې نه کېږي. او نه څوک سکي شي که یو جام دی راواغېشته یقین وکړه که په خوله کې م ګوټ ونیسې. ما په خپله راغېشتي دي او خوله کې مې نیولې دي او خوله کې یې ټینګولې م نه چې زر به یې د خولې نه توکې. دومره ترخې دي. که څاروي ته دې واچولې نیس کې بین ته ځي او بجلی ته نه جوړیږي. څومره دریابونه دي، بجلی ته څومره د ملکونه محتاج دي. هیڅ فایده پکې نشته. دغه فایده ده چې دریابي حیوانات پکې اوسېږي او هغه حیوانات هغه خلک راوباسي او د هغې ښکار کوي. او یا دا مد و جزر دا د هوا دا تیزی او د هوا دا رفتار او دا د موسمونو تبدیلی وغیره د دې تعلق د دې دریاب سره دی. دا 1% اوبه په مخ د ځمکه او دا یو کم 30% دا دا اوچا دا الله تعالی پیدا کړی او الله ټینګه کړی ده. نو د دې د امیان مکه مکرمه دی. نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې په دې مکه مکرمه کې د ټول نه لومبی کور ما جوړ کړی دی. او څنګه یې جوړ کړ؟ الله چې فرشتې راولېږلې دنیا عبادت کړه نو فرشتې پکې مقرر کړې. نو فرشتو خو به بره د الله عبادت کو په اسمانونو کې. نو الله ته درخواست وکړه چې الله مونږ به په ځمکه کې څه کوو، کوم ځای به مونږ عبادت کوو. نو د زمرودو په کاڼي کې یو کور ولا الله ورک، نه پکې ټانکه وه او نه پکې پیوندو. وی دا یو ځای او ځای ورته الله خو وی زه راته ځای ښیم دا هلته کې دی او دقه دی خپل عبادت کوی. نو چې دا کوم ځای اوس بیت الله شریف دی دا دی ورته الله په نښه فرشتو د الله په حکم راوړو او په دقه ځای د پاسه کېښه فرشتو به پکې عبادت کړه. بیا الله پیریان پیدا کړل. نو پیریانو په دې مخ د ځمکه فساد شروع کړ. نو هغه د عزت بیت الله د برکت الله واپس جنت ته یوړ. بیا چې حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی نو رب العالمین ورته دا غځای نشاندهي وکړو دلته یو کور جوړ کا. نو آدم علیه السلام هغې کې یو دیوالونه تاو کړل یو کور یې جوړ کړ. چت پې نو د آدم علیه السلام په زمانه کې د بیت الله بره چت نو.
یو کوټه جوړه کړله وی د دې نه طواف هم کوه او دې ته مونځ هم کوه. او د آدم علیه السلام نه پس بیا هم بار بار جوړ شوی دی او په بار بار د نوح علیه السلام طوفان کې یا په نورو دغه کې روان شوی دی او بیا جوړ شوی دی. یو شاعر وایي بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الاله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم. نو په دې کې 10 کسان شمیرلي دي فرشته، بیا آدم علیه السلام، بیا شیس علیه السلام، بیا ابراهیم علیه السلام، بیا عمالقه یو قوم دیغي، قصی یو قوم دی قبیله، جرهم یو قبیله داغي، قریشو جوړ کړی دی او داغي نه پس عبدالله ابن زبیر جوړ کړی دی او بیا د عبدالله ابن زبیر د لاسغه حجاج ابن یوسف روان کا وغ خپل جوړ کړی دی. دا خو د شاعر د زمانه پورې او دا موجوده بیت الله چې کوم دی دا یو بادشاہ تیر شوی سلطان مراد سبکتگین دا داغه د لاس جوړ بیت الله دی. اغم د حجاج ابن یوسف والا بیت الله روان کړی نه دی، خدای خشته کړی دی او ډولې کړی دی او مضبوط کړی دی او بیا موجوده سعودي حکومت هغې نورم کلک کړی دی او دنې پکې ټیلونه لګولی دي او 2 منزلې جوړ کړی دی. زړې ستنې د بیت الله په مکه مکرمه کې یو عجیبګر دی، په هغې کې ما د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې ستن لیدلې ده، اوږده ستن ده، ګول ستن ده، ګول، او ورته یې لیکلي دي چې دا د بیت الله زړه ستن ده او دا هغه ستن ده چې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه بیت الله جوړو، دا ستنې پکې لګولې او د بیت الله شریف زړې دروازې مغې کې پرتې دي په هغه عجیبګر کې او د بیت الله شریف د سرو زرو ناوه ده، هغه زړې ناوې هم پکې پرتې دي او د بیت الله شریف زړې جرندې او کنجان هم پکې پرتې دي او د زمزم کوي چې کومه غاړه ده د کوي نه ګیر چاپېره د اوسپنې غاړه وه، هغه غاړه هم پکې پرته ده او په کومه بورقه باندې چې بیا د زمزم د کوي نه اوبه رایستې هغه بورقه او د هغه بورقې رسې دا ټول ارزه پکې پراته دي محفوظ. ما لیدلې دي مکه مکرمه کې المتحف، هغې عجیبګر ته وایي د رابط عالم اسلامي د هغې چې کوم دفتر د هغې سره نږدې هلته یو بل ځای دی د بیت الله شریف غلاف پکې جوړېږي، کسوة الکعبه، کسوه جامې ته وایي د کعبې جامه، نو هغه علاقې ته ټولو ته کسوة الکعبه وایي، حالانکه کسوة الکعبه د غلاف نوم دی، هغه کاډیم پکې لګېدلی چې په کوم د بیت الله غلاف جوړېږي، هغه سرخم پرته ده چې د بیت الله د غلاف د پاره د سرو زرو نه پکې تارونه جوړېږي. دا حاجیان مخکې خو به هر څوک پرېښودل، اوس چې چا سره د معلم یا د عربو د یو مشهور شیخ کاغذي او هغه لاړ شي نو هغه پرېږدي، هر څوک ورته نه پرېږدي. نو دا ړومبې کور بیت الله مبارک دی، ډېر لوی برکت خدای ورکړی دی. قرآن شریف کې الله وایي مبارکون، د برکت کور دی. څنګه برکت؟ که څوک ورته طواف دی کوي نو هغه له الله پاک پې 80 نیکۍ ورکوي او که څوک ورته مونځ کوي نو هغه له الله 40 نیکۍ ورکوي، 40 رحمتونه نازلېږي او چې څوک ورته هسې ناست دی او ګوري ورته نو په هغه هم 40 رحمتونه نازلېږي. نو دا برکت شو که نه؟ چې څوک طواف کوي د بیت الله نه، حضور پاک فرمایي چې یو قدم اوچتوي او بل ږدي، نو په یو قدم ولا خدای پاک نیکۍ اوچتوي او په بل ولا الله ګناه رجوي او حجر اسود پکې لګېدلی دی. حضور پاک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض، وی حجر اسود داسې مرتبه لري په مخ د ځمکه لکه د الله د ښي لاس چې کومه مرتبه ده. د الله لاس نه دی دا چې لکه څنګه د الله تعالی لاس وي، دا حجر اسود د هغې لاس دی نه، د لاس د الله په شان په برکت کې دی. د الله لاس چې څوک ښکلي حجر اسود یې ښکل کو، دا د زړه کې راولي چې ما د الله لاس له شونډې وړی دی، د الله لاس مې ښکل کړی دی او د الله د لاس چې کوم احترام دی د حجر اسود هغه احترام دی. دا ځان سره حضرت آدم علیه السلام د جنت نه راوړو، د انسان د سر عمرو او تک سپینو. حضور پاک فرمایي کان اشد بیاضا من اللبن، وی د پیو نه سپینو، سودته خطایا بني آدم، وی د بني آدم دی ګناهونو تور کړی دی. د بني آدم دا ګناهونه دا ځان ته داسې راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته ستن یا اوسپنه راکاږي، وی دا هغې تور کړی. نو د برکت په دې شو مونږ چې مونځ کوو، که په تورنګزو کې کوو، که په انډیا کې کوو او که په لندن کې کوو، زمونږ د ټولو مخکم خوا راځي
بیت الله شریف ته قسم دې چې سړی ورته ګوري د الله انوار پې نازلېږي او مخلوق د خدای ته تاویږي یو شان او څوک به پورې مخ مږي او څوک به پورې شونډې مږي او ښکلی یو تاریخ مې کته د بیت الله برکت ته ته یو عیسایانې ښځې مسلمانه شوې د هغې خپل تاریخ لیکلی اصل په انګریزی کې د خو په اردو کې ترجمه شوې ده وی د امریکې مغه جینۍ وایي چې د امریکې عیسایانې او زما خاون یهودي نو زمونږ تقرري د تیلو په یو کمپنۍ کې په جده کې وشوه سعودي عرب جده کې تیلو کمپنۍ وه نو هغې کې زمونږ تقرري وشو نو زم رالم زما خاوندم او په هغه کمپنۍ کې لګیا مونږ کار کوو تنخوا م خپل اخېستله وی بار به راوتم او په جده کې به په دې بازارونو بندرګاه کې مې سیل کو ګرځېدو به سړی چې د ډیوټۍ نه فارغ چې چکر لګی وی دا مسلمانان به مې لیدل چې دوی به یو شان جامې اچولې وې سپین صادر د پرتوګ په ځای او سپین صادر د کمیس په ځای او سرتور سر او بړې به خپې به اوچتې وې او چپل به په خپو او چغې به یې والې دا به مې یو شان لیدل ښځې به مې یو شان لیدلې مخونه ښکاره او یو شان رومالونه سر نه تو کړي وی ما وی چې دا مسلمانان څه کوي دا یو شان سرتور سر لنګونه والې او صادر د ځان نه تو کړي چې دا څه کوي وی ما مې خاوند ته وی چې سړیه دا بعضې مسلمانان خو زینم او خصوصا د دې بندرګان او د ایرپورټ نه په ګاډو کې روان دي دا څه چل دی وی ما ته مې خاوند وی چې دلته یو ښار دی مکې نوم دی او هلته دا مسلمانان راځي د دوی میله هلته لګي تهوار ورته وایي دوی هغه خپلې میلې له راځي دلته له دوی یو مقدس ځای دی هغې له راځي او هلته له دوی میله ده او دوی په دې لباس کې راځي وی زما شوق پیدا شو وی ما خاوند ته وی چې موږ هم لاړ شو چې د مسلمانانو دا میله ووینو او دوی سره په هغه میله کې وردن نه شو چې دا دوی په دې میله کې څه کوي او دا ښار یې څنګه دی او دوی دلته کې څه چل کوي وی ما ته مې خاوند وی چې موږ خلک هغې ښار ته نه پرېږدي په غیر مسلم دغې ښار ته د تلو پابندي ده واقعي د مکې مکرمې نه بار په سړک د پاسه غټ غټ بوډونه لګېدلي دي او په هغې یې په عربۍ کې م لیکلي دي ممنوع دخول لغیر المسلم چې غیر مسلم ته تلل دلته منع دي په دې به غیر مسلم نه دي صرف مسلمان به دي هغې کې جدا ټرن ورکړی دی لاره نو غیر مسلم ته اشاره کړه چې که څوک غیر مسلمي په دې لاره دی تاویږي خو مخکې به نه دي او په انګریزۍ کې م لیکلی دي چې دا غیر مسلم انټري داخلېدل دا دلته کې ممنوع دي نه به دي یقینا زه خو چې کله ځم او دغه بوټ ته وګورم نو د الله شکریا ادا کړم زم الحمدلله او چې کوم مرګري را سره په ګاډي کې هغې ته هم د خدای شکر ادا کوي چې موږ مسلمانان یو که موږ مسلمانان نه وي نو دې بوډ نه مخکې موږ نه شو تللی په دې لاره به واپس تاوېدو دا د خدای فضل او کرم وی ما ته مې خاوند وی چې غیر مسلم دلته نه پرېږدي او دا د حضور پاک وینا ده چې کافر به دې علاقو ته بلکل نه داخلېږي نه به پرېږدي نو دې ته غیر مسلم نه پرېږدي پابندی ده وی ما مې دې خاوند ته وی چې راځه د دې مسلمانانو په شان جامې به واچو که نه زه هم ردي په شان جامې واچو او تم ردي په شان صادرونه تاو کا مونږ څوک څه پېژنې که په لاره کې ګیر کړو واپس به راځو او که ګیر یې نه کړو نو لاړ به شو تماشه خو به وکړو د مسلمانانو د اختر میله خو به ووینو وی ما خاوند مجبور که چې د ډېره ښه ده سیل دی وبېکو وی زما خاوندم جامې لرې کړې او هغه چې څنګه حاجیان یې عمرې والا کم صادرونه احرامونه تاوی تاو کړل او امام هغسې لباس پیدا که ځان مې پټ که په توره برقه کې او سر مې وتړه په رومال وی ټکسي مو که چې مکې ته مونږ بوځه معلومات هم واغېستل وی په لاره یې زمونږ نه وې زه چک کړه او نه یې زمونږ نه تپوس وکړه هغې چې په چا شک راشي د هغې تپوس کېږي عام خلک نه ګوري نیغ لاړو مکې ته هلته هم ټکسي والا نه پیسې ورکړې اوس ګورو چې دا مسلمانان کم خوا دي وی یو لوی جومات دی په هغې دا ټول احرامونو والا مسلمانان وردن نه کېږي وی موږ هم پکې وردن نه شو چې راشه ګورو چې دې دا دننه بازار به لګېدلې میله به سبی سبنې وی وردن نه شو چې په جومات وردن نه شو او دننه غټې غټې برنډې دي په هغې وردن نه شو نو یو توره کوټه په نظر راله بیت الله شریف
اوس هم چې حاجیان یې عمرې والا لاړ شي نو د دین مسله داسې ده چې الله په لومبي نظر کې د مسلمان دعا قبلوي. نو علما وایي چې ور داخل شي نو سترګې ښکته کا، نظر ښکته کا رو روزه، نه یو محفوظ دی چې لاره نی هغې ته لږ غوندې تو شه، نو ناګهاني سترګې اوچتې کو بیت الله ته ګوره، نو چې څه دعا کې پروردګار به یې دله قبلوي. دا نشته چې سترګې دې رپولې او که نې رپولې، دا زموږ د خلکو خبرې. سترګې دې رپولې او که نه، خو چې څومره ګورې او دعا کوې نو دعا دې قبلوي. او قسم دی چې مسلماني نو بیت الله پې ډېر خوږ لګي، بل شان لګي. سړی وایي چې هغه زه او دا ځای زه خو په کلي کې دې ته مخ کوم، او کلي کې چې زه کم طرف ته سمت ته مخ کوم دا هغه کوټه ده، دا هغه ځای دی چې ابراهیم علیه السلام په خپله د دې خټې کړي دی او دی جوړ کړی دی. آدم علیه السلام، نوح علیه السلام او حضور پاک مبارک خړپوسې کړي دي او هغوی په خپلو لاسو مبارک دا حجر اسود ښودی. دا مقدس او د دې هغه اهمیت چې سړی ځان ته را مخکې کړي، ځان ورته اجنبي او پردیسي ښکاري چې خوب یې نه موکوي ښه بل شان لګي. دا انوار او برکات او تجلیات دا چې مسلمان یې د بیت الله محسوسوي. وی په برنډو وردن نشو او په میانځ د جومات کې یو توره کوټه ده. وی موږ هم ورلو چې دا خلک په دې توره کوټه کې به څه کوي؟ وی دې نه اوس دا مسلمانان تاویږي، طواف کوي. موږ خو نه طواف پیژنو او نه په دې پوهېږو چې تاوېدل به سي او دې کې به څه وایو، خو چې سینګ لاندې کوز شو چې دا کم ته مطاف وایي نو وی زما دا خاوندم نیغ ودرېد دې تورې کوټې ته ګوري، او وی زم نیغ ودرېدم دې تورې کوټې ته ګورم، نیغ ګور. وی نه د ده خپره پي نه زما، نه ماله د خبرو چل راځي چې د خاوند ته څه ویم او نه دې ما سره خبرې کوي. چپ چاپ دې م ولاړ دی او چپ چاپ زم ولاړ یم، او وی بې اختیاره زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې. زه جاړم دې کوټې ته ګورم نو جاړم، دې انوارو ته ګورم نو ماله جاړه راځي، او وی زه جاړم چې خاوند ته مې وکتل خاوند مې یو شان په جاړه دی، د هغه د سترګو نه م اوښکې روانې دي او زم جاړم. نه ما کې د خبرو طاقت ته چې خاوند ته یم چې سړیه داسې دي دا ولې جاړې، نه خاوند کې مې د خبرو سکت شته چې هغه ما ته وایي چې ښځې داسې دي او دا ته ولې جاړې. دقسې ډېر ساعت زم ولاړ یم، خاوند هم ولاړ دی، خبرې نه کوو او دقسې دې تورې کوټې ته ګورو جاړو. وی دا اوښکې اوچو او بیا اوښکې رابېږي، اوښکې اوچو او بېږو، او قسم دی چې د بیت الله د انوار او برکات راته په دې زړه کې داسې را دننه کېږي. ته به دا به څنګه اوس خو قصه اسانه ده، موبایل ته ګوره که نه، د یو موبایل نه خلک دی بلې موبایل ته هغه ډاټا اړوي که نه اړوي، څه ورته وایي هغه شی بلوټوت دی که څه شی دی، د یو نه بل ته اړوي، یو هلته پروت دی بل دلته پروت دی، او دا شی دبو کې د دې نه قصه روانه ده هلته ورننوځي. اوس خو خبره ښکاره شوه، نه تار غواړي او نه بل شی غواړي، د یو نه فورا بل ته منتقل کېږي. یا مثلا دا میسیجونه چې څوک کوي د یو ځای نه بل ځای ته فورا ور منتقل کېږي. وی دقسې مې محسوسول چې د بیت الله هغه انوار او هغه برکات دا زما په دې زړه او دماغو کې را دننه کېږي. غلی شم، خدایه څه چل دی؟ وی دې کې مې خاوند ته مخ راواړو او دا خبرې مې د زړه نه راوویستې. وی ما چې ته څه محسوسې؟ وی خاوند مې ما ته وایي چې ښځې څه بل کیفیت محسوسوم. ته څه محسوسې؟ وی ما ورته وایي چې زم یو عجیبه کیفیت محسوسوم، زه خو په دې خپل وجود کې انقلاب محسوسوم. وی خاوند مې وایي چې دا یهودي او د عیسایانو چې دا کور خو ما ته رښتونی کور معلومیږي، دا خو ما ته د ډېر عظمت او عزت کور معلومیږي. وی ما خاوند مې په هغه ځای ولاړو، وی واحد په ټوله دنیا کې داسې به ما ته وی څوک مو نه ښایې چې هغه دې صرف د بیت الله په کتو مسلمان شوي. وی زه او زما خاوند د بیت الله په کتو مسلمانان شوي. اقا ځای مونږ کلمه ویلې ده، یو قسم ځان ته ودرو چې څنګه به مسلمانېږي سړی، چلې راته خو په هغه ځای مونږ کلمه ویلې ده. یو بل هم دعوت نه دی ورکړی. ډېر خلک دي چې هغوی د بل په دعوت مسلمانانېږي، مسلمانان لګیا یې دعوت ورکوي خدای پاکي مسلمانې. ډېر خلک یې پلار یې مسلمانې دي مسلمان شي، مور یې مسلمانې دي، مونږ خو دغه پلار مور اسلام دي ځکه مسلمانان شوي. ډېر خلک یې لټریچر کتاب وګوري د اسلام حقانیت ورته معلوم شي مسلمانان شي. وی په ټوله دنیا کې واحد ځای مو زما خاوند دی چې نه چا دعوت ته اسلام را کړی دی، نه م لټریچر د اسلام کتلی دی، نه مور پلار مسلمانانو، صرف د بیت الله په کتو مو زما خاوند ایمان راوړی مسلمانان شو. بیا د بیت الله برکات لیکي. تاسو ته پته ده مخکې ورځو کې هغه
دغه ته څوک تلي و دا سپومې ته او د سپومې نه هغې بیا هغه خپلې کیمرې چې ورسره وې دا دوه ځایونه کم دي نو یو مکه وخته او یو مدینه وخته سپومې نه هغې ولیدل سپومې نه چې له دې نه رڼاګانې روانې دي او بر اسمان ته روانې دي بره خیجي هغې چې رالل هغې د حل وې نورو ساینسدانانو یې نه وي دا په مکه مدینه کې بجلی زیاتې دي هغه لیټونه تاسو ته ښکاره شوي دي هغې وایي په نیویارک او په لندن کې د دې نه زیاتې بجلی دي ولې نه ښکاره کېږي او بل بجلی خو د ورځې نه د شپې وي دا خو موږ 24 ګنټې که په مخ د ځمکه ورځ ده او که په مخ د ځمکه شپه ده 24 ګنټې یو شان موږ دا رڼاګانې ولیدلې چې د مدینې منورې نه یو نور بره روان دی او د بیت الله نه یو نور بره روان دی ټول وایي الحمدلله شکر دی چې زموږ دغه اسلام ښکلی مذهب دغه بیت الله او دغه مدینه منوره دغه مکه مکرمه او دغه ښکلی پیغمبر دا زموږ په قسمت رسېدلی دا خو موږ درخواست نه دی کړی دا د الله فضل و کرم دی نو دا ړومبي جومات د بیت الله جومات د برکت جومات په لکونو خلق پکې منځ کوي په لکونو خلق دومره لوی جومات په مخ د ځمکه بل نشته اوس پکې نوره توسیع وشوه زموږ د مخکې جومات کې توسیع شوې وه فهد چې کوم بادشاه ملک فهد هغه پکې توسیع کړی و نو هغې یو دروازه جوړه کړې و باب الملک فهد او هغه ټول ایر کنډیشن پلانټ اوس یې باب العمرې طرف ته او باب فتح ندی خوا ده چې کم جبل کعبه به ورته وي جبل هندي به ورته وي یو شان روان که جرول ورته وي لوی علاقه لري د هغې د چوکه پورې یو شان لګیا د حرم جوړی اوس ما ولیدل ډېر لوی کار پکې شروع دي مناریم پکې روانې دي دې خوا آبادي کېږي اخوا ته لګیا دی مکمل کوي ومرېدل چې دی حج کې د حاجانو دپاره څه ناڅه پکې درې مرې اچوي چې حاجان پکې مونځ وکړي نو د هغوی د اراده ده چې په لکونو خلک کې دا څومره دي چې دې ته تکلیف نه او په دې روژه کې غالبا په شلمه روژه باندې چې عبدالله راغلی و مکې مکرمې ته او د نوې حرم د بل بلډینګ افتتاح وکړله او غالبا ما اورېدلي دي پوره راته هغه عدد یاد نه دی خو 15 ارب ریاله منظوري ولا ورکړه 15 ارب ریاله چې دا بل طرف هم د حرم دقسې جوړ کړي چې چاته اړو تکلیف نه لاندې تیخانه دا په عمره کې په رمضان کې ډکوي بره جومات ډک دی دویم چت ډک دی دریم چت چې د ټولو د پاسه کم دی هغه د مسلمانانو نه ډک دی دا ړومبی جومات دی په مخ د ځمکه دویم جومات خشته او ښکلی غټ په مخ د ځمکه دا د حضور پاک مبارک جومات دی کم ته چې مسجد نبوي وي المسجد النبوي د حضور پاک مبارک جومات نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ نو یو علاقه ده قبا ورته وایي عوالي ورته وایي هلته یو جومات جوړ شوی دی مسجد قبا دغه ځای کې نبی علیه السلام څوارلس یا څلېرویشت ورځې دمه کړې ده یو صحابي دی د هغه نوم حضرت کلثوم ابن هدم کلثوم ابن هدم رضی الله عنه دغه صحابي نوم دی حضور پاک چې څنګه هلته ورسېد وی څوک به لږه ځمکه راکړي چې موږ پې جومات جوړ ګوره جومات هم شی هغې صحابي وی زه به ځمکه درکم صاحب نو هغه ځمکه جومات ته وبخله نو رسول الله مبارک پکې لګیاو سره صحابه کرامو په خپله تعمیر شروع د جومات تعمیر دا ډېر لوی ثواب لري او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل سنت او خپل طریقه ده هغې پکې په خپله خدمت کړی دی یو صحابي فرمایي دا کچه خښتې به یې راغېشتې وی ما به ورمنډه کړه چې صاحب ته خو میلمه او بل تاسو به حکم کوئ دا به مونږ کوو وی نه ستاسو ثواب خوښ دی او زما نه دی خوښ مونږ به تې تیږه واغېشته وی هغې به لاړل بله به یې راواغېشته وی مونږ به تې هغه واغېشته وی هغې به لاړل بله تیږه به یې راواغېشته نو هلته کې یو جومات جوړ کړ دا هغه جومات نوم مسجد قبا دی اوس هغې له خدای څونه برکت ورکړ هغې جومات له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مسجد قبا ته لاړ او په هغې کې 2 رکاته نفل وکړل هغه له به الله د دې 2 رکاتو نفلو په برکت د عمرې ثواب ورکړي عمره څونه ګران کار دا په لکونو حاجیان او دا چې څوک په رمضان کې تلي یا بې د رمضان نه عمرو له تلي دا ټول هغه مسجد قبا ته دی او 2 رکاته مونځ پکې کوي
دوه ولې کوي چې کوي 2 رکعات ځان له وکي او بیا 2 کوي د ثواب د ما د مور تبخي څوک پلار تبخي څوک خور تبخي څوک لور تبخي څوک بل تبخي څوک بل تا یو کس پکې شل رکعات 13 رکعات کوي او یو ځل نه دی بار بار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر خالی مسجد قباء ته کله به پیاده ته او کله به پسور لید دا خالی پرس پکې ډیر زیات رشي ډیر زیات خلک دي څومره خلک پکې منځونه کوي په لکونو په دې عمره کې په لکونو خلک دي دا ټول مسجد نبوي ته تللی دی او په دغه جمعات کې 2 رکعات کړي او په حج کې په لکونو خلک دا ټول دي او کالو سر خلق روان دی ولته 2 اربونه خلق به پاغه کې د میاشتې منځونه کوي ځکه یو ځل خصوص نه دی بیا دي اربونه خلق لګیا دی پاغه کې منځونه کوي او د هر یو د 2 رکعاتو ثواب د عمره برابر دی ا دې ټولو بسونه ثوابي چا چې د جمعات ته ځای وقف کړی دی کم صحابي چې کلثوم ابن حدب دی او کوم صحابه دغه جمعات خدمت کړی دی او دغه دیوالونه اوچت کړی دی او بنیاد یې خو دی د دې اربونه خلکو چې د عمره سمره ثواب کیږي د دې برابر ثواب بداغوي کیږي جمعات دونه اهم شی مونږ ته جمعات ډو سختاری نه د جمعات ډیر لوی اهمیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه څوک چې د الله د رضا لپاره جمعات جوړ کړي الله به ول په جنت کې کور جوړ کړي او بل حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا ولو کا وقر قطات کده چنچنې د جالو زم پکې څوک جمعات کې جوړ کړي بنا الله له مثله فی الجنه نو دلته د موږ طالبان سوال کوي وې دې کې راځي چې د چرچنې د جالو مرزه جوړ کو دې برابر ځای به الله جنت کې جوړ کړي نو د دې برابر خو د چنچنې جاله د پاغي څوک په جنت کې ځګي نو دا مماثلت په مقدار کې نه په اخلاص کې دی ستا چې څونه اخلاص ودا ردی غریب اخلاص دی نور وسره شتنه نو چې تاسو نه اخلاص وک په جمعات کې دا ست اخلاص دی الله به د خپل اخلاص مطابق په جنت کې د لځه جوړي نو جمعه ډېر اهم شی رسول الله مبارک په کې کار کړی صحابه کار کړی دي ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دي او نور پیغمبرانو آدم علیه السلام و غیره عیسی علیه السلام نو دا د هغې طریقې دي او د الله حکم د الله وینا بهترین په مخ د ځمکه بهترین ځمکې جوماتونه دي خیر البقاع مساجدها وی ځمکو کې بهترین ځمکې جوماتونه دي د الله عبادت پکې ذکر کېږي وشر البقاع اسواقها او ډیر خراب زینا بازارونه دي اکثریت په اعتبار ځکه د دروغ سودا د دوکې سودا کیږي او په دروغ قسمونه پکې کیږي بهر کیف دا دیم جمعات جوړ شو دریم جمعات مسجد نبوي دی سوار لا سیاسي رسول چې تیر کړو مدینه منوره ته نو الته کې حضور پاک د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې دی راشو نو مطالبه وکړو یو جمعات جوړو نو یو دعا لکانو سهل او سهیل اغي زمکا وا حضور پاک چې کوم زمکا خو حق راغله د یتیمانانو دا غي ترو وې سیب دا به مونږ وقف کو وې نه دا خو یتیمانان دي دې له پیسې ورکو وې نه سیب به پیسو یې مونږ وقف کو وې نه پیسې به خامخا ورکو نو دا غزمه کی قیمت اندازه واغه شجره دې څه قیمت ته نو 10 دینار 10 روپے قیمت دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل ذاتی ورکړي ذاتی 10 روپے نو باغی کی جمعات جوړ کو او لومبي جمعات 50 غزا پلنو او 70 غزا وګدو 50 بای 60 غز 50 غزا یو طرف او 70 غزا بل طرفو دا لومبي جمعات دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې دغه جمعات برچ سنې د کجورو وي او بره په د کجورو سانګې پرته وي د کجورو پانې وي نور لرګي پکې نشتا چې باران به شو سیده با یو صحابي فرمایي وی د شپې باران شوی وی سحر مې د حضور پاک مخ مبارک تاو قتل وی جمعات سیده له نو وی داغي په پوزه مبارک او پتندي د خټه داغ په لګیدل نو لاندې بچا کله جوړې دي نو صحابه بتلل او په زوله کې بيدانري چانکر راوړل او دا بیلاند د جمعات په ویخ کې خورول چې چقله پکې جوړه نشي نو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دغه سیو بیا حضور پاک په خپل زمانہ کې مطالبه وکړه ځکه صحابه زیات شو خلک ګڼ شو وی دا جمعات لک فراخول غواړي نور از مکه وسر راګیر کړه نو بیا 100 بای 100 شو یو طرف یې سل غزاو او بل طرف یې سل غزاو
بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه پکې نور څه کارو نه کو، صرف چته ولا برنه په خټه کو، خټه په واچولا او چته ولا بدل کو چې په باران کې ساسي نه. حضرت عثمان رضی الله عنه زمانہ چراله هغه دا جمعات سپړم او نه وی جوړو، خپل خشته مزیدار جوړو، نو جمعات ټول سپړ دو او ډیر خشته مزیدار جوړ کو، دومره خپل جوړ کو چې پاغه وخت کې ردین خپل جمعات بلنو، دومره مزیدار جوړ کو. کانی ولا لرګي ولا د برمان راغوخته، برمان د ساګوان لرګي ولا راغو، عربی کې وته ساج وای، دا ډیر قیمتي لرګي دی، د نختر او د دیار نم قیمتي دی، ډیر قیمتي لرګي دی. نو برمانه ولا د ساګوان لرګي راغو او د اټلی نه ولا کانی راغوختل، غټ غټ کانی او پاغه نقشونګار وکاو او د الله نمونه پیو لیکل او خشته نقشونګار وکاو او داسې ستنې ودرول چې یو کانی والا یو واستنوا دی ودرول، ډیر خشته جمعات جوړ کړو، خلکو په اعتراض وکاو، ویتا د حضور پاک د زمانه او د حضرت ابوبکر د زمانه د جمعات نقشه بدل کړه او جمعات د پوخ کاغي ولې نه پخاو. حضرت عثمان رضی الله عنه درې خبرې وی، یو خدا دا چې په دې جمعات د بیت المال پیسې نه لګوم، د خپل لګوم. که څوک وایي چې د بیت المال روپې لګولې ده نو را دي شي ما سره دی ودرېږي، په دې د بیت المال پیسې نه لګوم، صرف او صرف خپل ذاتی مال په لګوم، ذاتی پیسې. نمبر 1. دویم، د حضور پاک مبارک په زمانہ کې د خلکو کورونه کچاو، نو که جمعات هم کچاو نو بدی نه ښکارېده. اوس د خلکو کورونه پاخه دي، خلکو د ګټو او د خښتو پاخه کورونه جوړ کړل، نو چې جمعات کچای نو دا د جمعات بیا ادبیم ده او بې عزتیم ده، نو دا ځکه د پخوم. دریم دا دی چې د نبی علیہ السلام زمانہ کې د بار وفدونه کمو، اوس د بار یو ځای بل دی عیسایان یهودیان راځي په جرګو وفدونو کې، نو هغې به مونږ ته پورې خاندي چې دا کورونه یې څنګه دي او جوماتونه یې څنګه دی، دا څنګه کچه د خټو جومات یې دی، نو زه پې د بیت المال یو روپۍ هم نه لګوم، زه پې خپلې پیسې لګوم. نو هغه په خپل ذاتي پیسو باندې جومات جوړ کړ، بره چت اعلی قسم لرګې او سیبا غټ غټ خشته ښکلې ښکلې کاڼي ولګول، ګیر چاپېره کاڼي ولګول او یو قیمتي اعلی جومات یې جوړ کړ. بیا وخت تر وخته چې بادشاهان به راتلل نو هغې به هغه جومات خشته کو. موجوده چې کوم د ترکیې ده چې کوم جومات دی، زوړ جومات چې کوم دی، چې کوم ځای کې ریاض الجنت دی او کوم ځای کې هغه د حضور پاک روزه مبارکه ده او کوم ځای امام ولاړ او کوم ځای منبر دی او کوم ځای محراب دی، دا علاقه چې څومره ده دا د ترکو د زمانې یو بادشاه دی، دا هغه جوړه کړې ده، ډېره خواري پې کړې ده او د پیتلو خشته خشته قندیلونه دي پکې او پکې خشته ښکلې ښکلې بلفونه دي او دا ستنې ډېرې خشته جوړې کړي دي، دا خادمان لګي او صفایي یې کوي، ته به یې ګنې سره زر دي داسې خشته ښکلې ښکاري او بره پې د پاسه ګمبتونه دي. موجوده سعودي حکومت یو ناشنا جومات جوړ کړی، ټول د حضور پاک مبارک په زمانه کې چې د مدینې څومره ښار د حضور پاک په زمانه کې هغه ښار یې ټول جومات کړی دی، د صحابه کورونه نن ټول جومات دی. دا جومات شو 12 لاکه خلک په یو وخت پکې مونځ کولی شي، دا د هغې خپل تعداد دی، هغوی لږ پلو حسابوي، اوس پکې د 12 لکو نه هم زیات خلک مونځونه کوي او لاندې پکې 2 چته د ګاډو پارکینګ دی، ګاډي پکې لاندې ودرېږي، لاندې بل چت کې پکې ګاډي ودرېږي او غسلخانې او د غسلخانې داسې غسلخانې پکې جوړې کړي، داسې غسلخانې چې سړی حیران شي، څو چته غسلخانې، ګرمې اوبه یخې اوبه، د اودسماتو ځای نه مخکې به څه ناڅه مشکلات وي، هېڅ مشکلات نشته او ټول ایئر کنډیشن جومات دی. په مخ د ځمکه د ایئر کنډیشن دومره لوی پلانټ نشته کوم چې د مسجد نبوي مبارک پلانټ دی، قسم دې رسړي پکې یخني وشي، اعلی قالینونه پکې لګېدلې دي او دا نوکران لګي د روز یو ځل او 2 ځلې صفا کوي او وینځي. دا 2 نمبر غټ جومات دی په مخ د ځمکه. 3 نمبر غټ جومات د بیت المقدس جومات دی، دا په 80 جربو کې دی، 80 جربه دا جومات دی او سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دا فتح کړی دی، دا انګریزانو نیولی. سلطان صلاح الدین ایوبی قسم وخوړ څه څیزونه په ځان حرام کړل، وی دا به نه خورم تر څو چې مې دا بیت المقدس نه فتح کړی
او په بستر باندې سملم پس مکه بسلم تر سوچ میدانی فتح کړي لخر یې واغشت او حمله وکړه او دغه بیت المقدس جمعه ته فتح کړ پښ پیتو جربو کې جوړ دي او دا محراب دا د کجوري د یو تنې نه جوړ کړی دا محراب سړی حیران شي او پدې کې نه میخشتا او نه پدې کې جوړو پیونشتا او کم ټیلونه چې لګولي په دیوالونو باندې هغه په داسې انداز لګولي دي چې مخامخ بتا ته ټیل ښکاری او چې خي طرف ته شي سلطان صلاح الدین ایوبی پټو وبګه ته ښکاری او چې ګس طرف ته بیا بر طرفه پټو وبګه ښکاری په دمشق کې دفن دي اوس دا يهوديانو په قبضه کې رضا خشته جمعه هغه پکې مسلمانان عبادت ته چې ځړې خوخې پریدي او چې ځړې نه خوې نه پریدي او سوزلې په اورو لګاو چې دا بوسو د خدای پاکي ساتي یو بل غټ جمعه په سپین قرطبه کې ده مسلمانانو جوړ کړو ډېر عظیم شان جمعه ته هغه د انګريزانو په قبضه کې ده او ریدلې مې د تاریخ لیکي چې دا غ جمعه په منځ کې یو ګرځا جوړه کړي د جمعه منځ کې او خلک زی سیر او تفریح لا په دهلی کې چې کم جامع مسجد ده ډېر مسلمانانو وکټلي ډېر قیمتي جمعه چې وداغې نه ټول دیلې ښکاری یا زمون د شاهي لاهور شاهي مسجد یو ډېر لوی عظیم شان جمعه او پاغه زمانہ کې ډېر خشته جمعه نو دا جمعهونه دا زمون د دین نه خیرونو غوړي حضور پاک مبارک په خپل په دې جمعه کې خدمت کړي دي او نبی عليه السلام په خپل دې خخته وروړي دي ابو بکر صدیق خپل پیسې پکې لګولې دي او حضرت عثمان رضی الله عنه خپل پیسې پکې لګولې دي نن د سعودي حکومت هغه لګیا دي په خپل خرچونو جمعهونه جوړای دا زمون د دین انما یعمر مساجد الله نو قران شریف کې الله فرمایي وې څوک چې دا الله جمعه جوړای دا بسوکی دا باغ سوکی چې په الله باندې ایمانی او د آخرت پر ورځ ایمان من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاه واتى الزکاه منظم کوي یعنی بدنی او مالی عبادت هم کوي ولم يخش الا الله او فضل کې صرف د الله یرید بل جانی فاسا اولئک ان یکونوا من المهتدین دا خلق به خدای ته د جنت لار هدایت د صراط مستقیم د جنت لار باندې دوی ته په ایمان سلامتی به الله ردوی نصیب کوي یو حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به یو څو کسان ولاړ یو هغه کس چې قلبه معلق بالمساجد چې زړه جمعه سره تړلي دوه معنی دي یو معنی دا ده چې د جمعه نوزي نو دې سوچي چې بیا به کله منځل راځم هر وخت دا سوچي او بل معنی دا ده چې زړه سره جمعه سره تړلي یره د جمعه د بل با څنګه ورکم د جمعه د پلان کې جوړول غواړي دا به کله جوړو او دا ما سره پیسې کمی نور مسلمانانو ول امداد غواړم دا د زړی جمعه سره تړلې چې دا جمعه خشتي خولي صفای پور مدیداری عبادت خانه پکې عبادت دی وی خلک پکې عبادت کوي نورو دا جمعهونه د خدای کورونه دي یو حدیث کې راځي چې څوک جمعه کې کار کوي او خدمت کوي وی دل تاسو د ایمان غویو کې دا مسلمان دی خو دا جمعه یو څو آداب دي ګوره دا غي بخیال ساتي یو دا چې جمعه ته داخليږي خپل په داخله او چې وزيګه ثبت او باس او چې داخليږي دا دعا به اللهم افتح لي ابواب رحمتك الله ما ته خپل رحمتونو دروازې کولم او چې وزي دا به اللهم اني اسالك من فضلك الله تعالی بارزم تجارت بكم په فضل دنا غوا او بل حدیث کې راځي چې جمعه ته داخليږي نو ته دا نبی رسول الله باندې درود شریف وایي او بسم الله وایا نو دا ټول جمع کیږي کنه دا سی وای بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك خدای جمعه بل آداب دای جمعه ته داخل شي نو 2 رکعات تحیت المسجد وکړي چې دا نفل ټیمی 2 رکعات نفل وکړه دا د جمعه د آداب منځ او کچرته جمع تیار ونه خیر دی بیا مکوا یا سنت وخت کم دی لګ دونه وخت دی له سنت پکې کولای شي نو خیر دا سنت هم داغه په دی ودرېږي یا مکروه وخت نو بیا مکا دریم دا چې جمعه ته بدبو شي نه داخله حضور پاک فرمایي چې چا کچوګه او کچا پیاز خولي زموږ جمعه ته نه راځي نو دا پیاز او کچوګه دا خو حلال دي حرام نه دي وی دا ولی وی ځکه انسان تم د دینه ضرر رسی ردی بدبوینه او فرشتو تم ته ضرر رسی نو کچا پیاز کچوګه دا رنګي سیګریټ تسکلی او یا نسوار دی چولی دام سخړې نه ګورې ښا بینځي نو جمعه ته مرزه خله خصه پاکه په مسواک او برش نو بیا جمعه ته داخله دا وګیو د پیاز نه خو د سیګریټ او دا رنګي راسو ته ویل کېږي د نسوارو بدبوئی زیاته
باز خلک دا ډبې د پلاستیک ګوتې راوړي د جمعات د پور لاندې کې هلکه دومره ګنده شي جمعات ته رادننه کې اسخاب وي والا شي پخوا خو دا بجلی نه وي نو جمعات کې به تیل بلول نو شمشمو تیلو به خو لوګي کم کو د خاورو هغې به زیات کو نو د خاورو د تیلو ډیبه به هم جومات کې نه بلی چې بدبویي نه کوي نو مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلی دي هغه وی جومات کې یو ځای جوړ کا شیشه ولګوه نو تاخچه د بار نه کو شیشه به جومات تی نو د بار نه پکې هغه ډیوه کېده نو بدبویي به بار دی ابوی او رڼا به دن نه راځي اوس خو پکې شکر دی د بجلی تنظیم شوی دی او صفائی بکے څوک چې د جمعات خدمت کې جمعات صفائی کې دا یاد وساته अब دنیا کې خدای مالداری غریبی کې بنا غربت په نه راځي جمعات ته چې داخليږي خو پکې منه لري که یو سړی د اعتکاف په نیت داخل شو موږ د طالبانو ته اکثر دغه څه وایو چې د اعتکاف نیت کوي چې داخليږي وې تر څو چې په جمعات کې زما به د اعتکاف نیتی نو معتکف په جمعات کې ضرورت خبرې هم کولی شي او په جمعات کې بیا خوب هم کولی شي بے ضرورت عام خلق به جمعات کې نسم لباس خلق جمعات راشي پکې چالو کې پکې خوبونو کې بیا وځي دا ناجیز دي دا څه باندې کوي دا د جمعات آداب د دنیا خبره به پکې نه کوي په جمعات کې غپ شپ غیبت دا ټول ګناه ده منه دي حضرت عمر فاروق د معنا کې دوه کسانو هغه خبره کوله هغه کان یو صحابي پکاني وشته ورشه وی دغه کسان راو ای ولا راوستل وی دا کم ده وی دا طائف شو وی ارمان کمه المان نه ما بنن دردولې وی تاسو خبره په جمعات کې کوي بیا د حضور پاک په جمعات کې خبره کوي بلکې یو حدیث کې راځي چې مباح خبره د ګناه خبره نه مباح خبره چې څوک په جمعات کې کوي نه کې وسره ختميږي او راځيږي جګړه کول دار څه پکې منه دي په جمعات کې جمعات ډېر احترام کوي دا اعلانونه پکې منه دي دا مون خلک چې پکې اعلان کو خدای مو وخت پلان کې چرګ روکا دا خره روکته پلان کې شی روک شوی دي او د مړو د اعلانونه په جمعات کې خنه دي دا مړو اعلان جمعات کې حاضرینو ته کول شي چې حاضر ناشتي و پلان کې مړ دي حضور پاک دا نجاشی د مرګ خبر په جمعات کې ورکو خدا بار د پاره نه چې ته پکې اعلانونه کې د تورنګ دی او د مردو د عثمانزو خلک پکې خبره هغه د پاره خدای چې دا جمعات نه بار کوټه کې لوډ سپیکر لگاوا او د اعلانونه پکې کاوه دا د جمعات آداب دی ورو سپلای ځان سره جمعات ته دن کولې چې پاکي وي او کوشش کوو چې جمعات په ګنده نشي او فضل بے ضرورت ناستا بم نه کې اعتکاف په نیت راځي نو ثواب بم ډیر کېږي چرانه نو دی وې تر سوچ دې په دې جمعات کې زما اعتکاف نیت ته نفل پکې کاوه په جمعات کې ذکر کاوه د قرآن شریف تلاوت کاوه فضل خبره قبل سو کوي وسره په الله سره دې بار بوزونو بیا به خبره کوي جمعات احترام وکوي دا د جمعاتونو متعلق یو څو خبرې مې درته عرض کړې دا یو چټ چارو لګي زموږ د جمعات کې ما په دې نه دا تقریر نه کو اسې مې دا بیان خدا راوي دا جمعات کې دا پر جوړ شوی دی او دا رګلې یې پاتې وي په دې 70,000 روپۍ لګي نو بهر کې دا چنده غونډم شو کنورم د چا وسکیږي د دې رګلې باندې واقعي پیسې ډېرې لګي او د مونږ خو نه چندې غواړو او نه بار صادرونه ګرځو او نه ول رسید بوک ګرځو دا قسم مخکې نه راکړې اوس هم نه کوم نو که بعضی مسلمانان اهل خیری او په دې کې تعاون د دې جمعه سره کوي نو ما د ټول خبره درته وکړه تاسو د فائدې خبره الله بم پر راضي شي او پروردگار بل ادوارو جهانو خیر درکې ان شاء الله دا پکې درس د قران شریف هم دی او جمعې منظم دی عام منظم پکې کې شریعت میں پینٹ اور ٹائی کا استعمال جائز ہے یا نہیں دا یو خدا داسې صورتحال دی چې دا لباس دی نو لباس یې عورت په پټ شي خو هغه فایده د لباس یې ورکړه خو دا سيزونه دا د انګريزانو سره تشبیه ده او دا انګريز لباس دی نو موږ خپل لباس ته زموږ خپل کم تهذیب د کمیس پرتوب هغه دی ولې موږ استعمال نه کوو چې موږ د انګريزانو والا لباس استعمالو د دې لباس نه ځان ساتل پکار دا یو طالب علم دی علم سره مې شوق دعا غواړي الله دې ولا علم کامل نافع دعا وکړي الہ العالمین چا چې جمعتون هر ځای کې جوړ کړی دی په جمعات کې خدمت کړی دی په کې کار مال دولت استعمال کړی دی الله ټول لداغه اجرونو برکتونه ورکړي زمونږ د جمعات سره چې زمونږ د جمعات سره چې امداد کړی دی او چا تعاون وکړي د فرش د ماربلو په سلسله کې یاسو کوي الله دعا او جهانو خیرونو برکتونه نصیب کړي الله زمونږ جمعتونه په عبادت آباد کړي ځکه نبی رسول الله فرمایي اخر زمانه کې با جمعتونه خشتای او په هدایت برواني الله دې په هدایت او په عبادت باندې عبادت کړي او الله دې زموږ په ځل کې د جمعتونو او د مدرسو د علماو او طلباو او د دین قدر پیدا کړي
الله زمون اخرت او خاتمه بل ایمان وګرځولې کې څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې دا دلته کې زمون یو الګ ته ارشد بیمار دی دعا وت نو څوک مریضان په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکې مردگان ته دعا کې خصوصا زمون حاجی شمشاد احمد صاحب شمشاد استاد وفات شوی دی هغه ته دعا کې چې الله مغفرت نصیب کړي او نور څونه مردگان الله ټول مغفرت نصیب کړي اخر وخت کې الله په خلی دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول